ملا یعقوب وایي د پاکستان هوایي بریدونه مو د ملي مصالحې لپاره وزغمل، بل ځل یې نه زغمو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب وایي د پاکستان هوایي بریدونه مو د ملي مصالحې لپاره وزغمل. د طالبانو حکومت د دفاع و چارسنبال وزیر محمد یعقوب مجاهد وایي پر خوست او کونړ د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د ملي مصالحې لپاره وزغمل، خو بل ځل ښایي داسې بریدونه ونه زغمي. ملا یعقوب دا څرګندونې یکشنبه د خپل پلار او د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا عمر اخندزاده د 9مې تلینې په غونډه کې په کابل کې وکړې. محمد یعقوب ویل چې افغانستان اوس مهال له هرې خوا د ننګونو سره مخ ده چې له ډېرو نږدې خلکو هم ستونزې ویني. دنیا هم راسره په مقابله کې ده او ډېرو نږدې خلکو همسایګانو څخه په رنج او تکلیف وینو چې ښکاره مثال یې څو ورځې وړاندې په کونړ او زموږ پر خاوره تجاوز و. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.